د ایران پولیسو د بیګانۍ هغې حملې حقیقت وویلو چې طالبانو پرې کړې وه. سلام ستړي مه شئ، زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د ایران پولیسو د بیګانۍ د طالبانو حملې داسې حقیقت بیان کړو. لومړی ځل کله چې د افغان خاورې ته څو تنه افغان مهاجر د ایران خاورې ته راواوښتل نو موږ ورته د ودرېدلو وویل چې ودرېږئ، خو دوی دغې خبرې ته هیڅ ونه ویلې او په خپل سر یې مرض څخه بغیر له اجازې راواوښتل. خو له دې سره د ایراني پولیسو لاس په کار شول او افغان مهاجرین یې راونیول او د جزا لاندې یې کړل. کله چې افغان مهاجر د وهلو لاندې راغلل نو په دې کې څو نفره بیرته د افغان خاورې ته واوښتل. کله چې خپلې خاورې ته واوښتل نو له طالبانو څخه یې غوښتنه کړې وه چې زموږ سره ایراني پولیسو ظلم او زیاتی کړی دی او موږ یې وهلي یو. کله چې طالبان د افغان مهاجرو هغه حالت ولیدو نو دستي لاس په کار شول او د جنگ نیت یې وکړو. له څو ساعتو وروسته طالبانو او د ایران سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې تر ډیره یې دواړو خواو ته د غټو او وړو وسلو ګوزارونه وشول چې په دې کې طالبان وتوانېدل چې د ایران خاورې ته دوه پوستې هم ونیسي. لږ وروسته دوام جنگ وروسته آرام شو او ایراني پوځیانو یو تر بل تیر شول چې باید جنگ ونه شي او له وړې غلطۍ سره دا کار شوی وي او ایراني پولیسو بخښنه وغوښته چې له څو ساعتو وروسته طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تایید کړه چې دا جګړه یو سوء تفاهم کې شوې وه.